سلامونه. دا د کرکټ نړیواله شورا له چمپیون ټرافي نه هم سمه قصه جوړه شوې. یو ورځ وایي چې وروستۍ پرېکړه کېږي، بله ورځ وایي چې نه هند نه راځي، بله ورځ وایي چې پاکستان خفه دی. زه وایم اصلي دغه مسایل ولې اول نه پیدا کېږي، دې ته باید له اول نه پلان ونیول شي. که چېرته د کرکټ نړیواله شورا غوښته چې دغه چمپیون ټرافي په پاکستان کې وکړي، باید په دې هم صلاحیت درلودلی چې هند دې راضي کړی وای، چې ورته ویلي وای چې ته به پاکستان ته خپله لوبډله لیږي. اوس چې نه لیږي، دا خپله د کرکټ نړیواله شورا هغه یو څه خپلواکي لکه ته پوښتنې لاندې راولي، تر څو پورې خلک دغسې فکر کوي چې دا د کرکټ نړیواله شورا دومره خپلواکه نه ده چې یو هند باندې خپل زور نشي راوستلی. نو زه وایم که اول نه په دغه پلانونو باندې کار وشي، د کرکټ نړیواله شورا چې په دې پوهېدله چې هند نه ورځي پاکستان ته یا خپله لوبډله نه لیږي، خو اول نه پلان نه نیو. اوس چې په دې وروستیو کې ډېر کم وخت پاتې چې چمپیون ټرافي لپاره اوس ګرځي، پرېکړه کوي، مشورې کوي. دغه مشورې که اول نه شوي وای، نو زه هم دغه جنجالونه به نه پیدا کېدل. بله مسله پکې دا ده چې دلته هند زور وهي. هند واقعا زورواکی دی. هند دلته له ځانه د کرکټ امریکا جوړه کړې ده. لکه اوس چې امریکا په ټوله نړۍ کې هر هېواد باندې سر وهي، همدغسې هندوستان په کرکټ کې پاچاهي کوي. په کرکټ نړیواله شورا کې د دوی خلک دي، په آسیایي شورا کې د دوی خلک دي، د دوی مشران دي. نو خامخا دومره زور خو به وهي. د دې سره پخوا کې بله تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د کرکټ نړیواله شورا ته چې په دا ټورنمنټونو کې کومې پیسې راځي، کومه ګټه راځي، کوم تبلیغات کېږي، دا ډېره هندي کمپنۍ دي، هندي تجاران دي، هندي تبلیغات په دې برخه کې کېږي. نو دا چې هند تېر کال هم دغسې وکړه، پاکستان ته خپله لوبډله ونه لېږله. هلته کرکټ نړیواله شورا په دې پوهېږي که مثلا هند ګډون ونه کړي په دغه جام کې یا لوبډله ونه لېږي، هغوی هلته سپانسرشیپ له لاسه ورکوي. هغه خپل مثلا کوم تبلیغات چې کېږي، کومه پیسه چې ګټل کېږي د دغه جام نه، هغوی هلته دې برخه کې کمزوري کېږي. نو هند همدغه برخه نیولې ده، همدغه زور یې نیولی. بل چې په آسیایي شورا کې یا په نړیواله شورا کې د دوی استازي دي، د هغوی هغه زور یې نیولی او پاکستان په منځ کې پاتې دی. څنګه چې پاکستان تېر کال همدغسې ورته لوبډله یې ونه لېږله، څه کال بیا چغې وهي، خواري کوي. هلته بیا پاکستان وایي چې موږ خو د کرکټ دغه چمپیون ټرافي لپاره خواري کړې، پیسې مو مصرف کړي، میدانونه مو جوړ کړي دي، ولې هند نه راځي؟ نو دا یو لانجه ده. دا لانجه نو دغه جمعې ورځ پورې شاید وروستۍ پرېکړه وشي، ځکه د کرکټ نړیواله شورا ویلې چې موږ په 29 تاریخ د دې میاشتې وروستۍ پرېکړه کوو چې چمپیون ټرافي په پاکستان کې وشي، هند به راځي که نه، یا که نه کېږي چېرته به کېږي، خلک به څه وایي، په دې اړه به وروستۍ پرېکړه کېږي. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.